د جمهور رئیس غني هنرمند لور وپیژنئ. 34 کلنه مریم غني په نیویارک کې زیږېدلې او په همدې ښار کې خپلې زده کړې د انځوریزو هنرونو یا د فلم جوړولو په ډګر کې د ماسترۍ تر کچې بشپړې کړې دي. اغلې مریم غني د ژبو له زده کړې سره هم خورا مینه لري. هغه په 7 ژبو خبرې کولی شي، خو وایي د زړه ژبه یې د هنر ژبه ده. که فلم وي، که موسیقي، که نڅا وي، که انځور او که معمارۍ هنر. هغه وایي د هنر لاره د خپل پلرني هیواد سره د اړیکې د ټینګولو لپاره هم وټاکله. لا زیات وخت راهیسې افغانستان ته ځم او هلته مې د یو شمېر پروژو کار هم بشپړ کړی دی. هغه څه چې ما ته په زړه پورې دي هغه دا دي چې ما د همدې پروژو له لارې د خپل هیواد سره اړیکې بیا ټینګې کړي او د یوې هنرمندې په توګه مې په هیواد کې ډېرې نوې تجربې د هنر د تدریس، د ځوانانو د هنرمندانو سره د لیدنې کتنې، د فلم د دولتي ارشیف سره د کار او له کارکوونکو سره د خبرو له لارې ترلاسه کړي دي. د افغانستان سره مې اړیکه د هنرمند او د فلم جوړونو نه لوړه او پراخه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان د یو هنرمند په توګه ډیر ښه پیژنم. مریم غني د څو کلونو راهیسې د ګڼو پروژو له لارې د یوې هنرمندې په سترګه د افغانستان هنري ارزښتونو پیژندلو ته مخه کړې ده. هغه زیاتوي، هو په افغانستان کې پر دیوالونو انځور کاږلو ښکلې په زړه پورې ډولونه مخ په دودیدو دي. زه اوس مهال د بهرنګ په نوم د یو ځوان هنرمند سره مرسته کوم چې هغه وکړای شي د هنر په کور کې په خپل نوم لومړنی کتاب ولیکي. بله پروژه چې کار مې پې پیل کړی دی هغه د دولتي ملي ارشیف سره مرسته ده څو خپل فلمونه په ډیجیټال بڼې بدل کړي. دا زما په نظر ډیر مهم دی ځکه فکر کوم چې دولتي او د رادیو ټلویزیون ارشیف غوره ظرفیت لري. دا به د نړۍ نورو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د تاریخ، شتمنیو او په دې هیواد کې د ستونزو په اړه یو بیل جلا انځور وړاندې کړي. د اغلې غني په وینا د افغانستان په اړه په پروژو کې د یادولو وړ او د خاطرو نه ډکه یوه پروژه د خپل پلار سره هم بشپړه کړې ده چې د افغانستان یو قاموس نومیږي او د افغانستان کې د اصلاحاتو، انقلابونو، پرځېدو او بیا رغونې په اړه د مهمو تاریخي پیښو یو کتاب دی چې په دې انځورونو کې سمبال 2 یا 3 برخې لري. هغه وایي په دې کتاب کې ځینې انځورونه له دولتي ارشیف څخه اخیستل شوي دي. مریم غني په دې اړه وویل په دې کتاب کې ځینې شامل کړای شوي انځورونه د افغان فلم دي، خو په افغانستان په اړه داسې انځورونه هم شته چې ما په خپله اخیستي دي. اغلې غني په هنري ډګر کې نوښت ته ارزښت ورکوي او په بیلو ټولنو کې د ځانګړتیاو او توپیرونو په پرتله کولو دغه موخې ته ځان رسوي. هغې په خپل یو هنري زیار کې د کابل او د جرمني د کسل ښارونو ترمنځ د مهندسي له اړخه ورته والي ته پام اړولی دی چې د دارالامان د ماڼۍ مقایسوي څېړنه هم پکې شامله ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د یو رئیس جمهور د لور په صفت خپل تر ټولو مهم مسؤلیت څه بولئ؟ اغلې مریم غني په مسکا سره لومړی د خپلې مور د زیار ستاینه وکړه او بیا یې زیاته کړه چې زه فکر کوم مور مې په خورا غوره کارونو ته ملا تړلي او زه ورباندې ویاړم، خو کله چې د ځان مسؤلیت خبره شي نو باید ووایم چې زه اوس زیار باسم چې په دې نوي موقف کې د ځان د رئیس جمهور د لور په صفت ومومم او ځان په دې نوي ځای کې داسې ومومم چې زما لپاره هم د درک وړ وي. نو که رښتیا ووایي اوس هم مطمئنه نه یم چې څه وکړم. اغلې مریم غني په هنري لاسته راوړنو کې د ښار او ښار د اوبو لتیږي او د تاریخ سقوط په نومونو د انځوریز نندارتونونو یادونه وکولی شي. مریم غني د مرکې پر مهال له سیاست څخه فاصله ونیوله او همداراز د خپل پلار د قومي اړیکو په اړه د خبرو نه ډډه وکړه.